د باطن قوت دومره سیواو د موتی په موقع باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ولیږل د موتی میدان ته نبی علیہ السلام ناست مدینه منوره کې دی امام بخاری متعدد ځایونو کې دا حدیث مبارک را نع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم د موتی د میدان د صحابه کرامو د مرګ خبر خپل صحابه کرامو ته ورکړو د هغې د شهادت خبر خپل صحابه ته ورکړو په څه طریقه ناس مدینه منوره کې دی د موتی په میدان کې صحابه کرام په جهاد اخته دي جنډه د جنگ د زید رضی الله تعالی عنہ په لاس کې وه نبی علیہ السلام دلته صحابه کرامو ته وایي اخذ الرأیة زید بن حارثه اے صحابه کرامو د موتی په میدان کې جنډه د جنگ زید رضی الله تعالی عنہ په لاس کې واخستله نبی علیہ السلام لږ ساعت غلو بیرته صحابه کرامو ته صحابه فاصيبه زید رضی الله عنہ شهید شه نبی علیہ السلام لږ ساعت غلو بیا صحابه کرامو ته وایي اے صحابه جنډه د جنگ چې دی دا جعفر رضی الله عنہ لاس کې واخسته عبد الله ابن رواحه رضی الله عنہ لاس کې واخستله امام بخاری مختصر روایت راخسته امام بهقی دا حدیث مفصل راخسته محبوب ناس مدینه منوره کې دی صحابه کرامو ته وایي جنډه د جنگ زید صاحب لاس کې واخستله او وایي شیطان ورته راغی وسوسه ور واچوله چې تا جنډه د جنگ لاس کې نیولې مخکې روانې شهید بشې وایي دا شیطان وشړه نبی علیہ السلام فرمای شهید شه شهادت نه بعد نبی علیہ السلام بیا اعلان کی صحابه کرامو ته اے صحابه دغه د روح یې ګورم جنت ته بلا تاخیر او بغیر د ټال مټال نه نوته ور داخل شه د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه بارکم د سوی د جعفر رضی الله عنه بارکم د سوی سلورم زل باندې نبی علیہ السلام فرمای ثم اخذ الرأیة سیف من سیوف الله تعالی اے صحابه پسلورم زل باندې جنډه د جنگ د الله تعالی د تورو نه وی توري پلاس کې واخستله او رب العالمین د هغه پلاس باندې د صحابه کرامو کومک وکا میدان ختم شو صحابه کرام ځینې شهیدان ځینې زخمیان مجاهدین بیرته را واپس شول په منډه منډه را روان دي چې موږ به د غزوې احوال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کو مخې ته نور صحابه کرام ورځي چې کوم مدینه منوره کې پاتې وو پوښتنه کوي څنګه په تلوار روان یئ وایي ځو نبي علیہ السلام ته به د غزوې حالت بیان کو دا صحابه کرام ورته وایي تلوار مه کوئ تاسو لا په میدان د جنگ کې په جهاد اخته وئ چې حالات مو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړي وه معزز سامعینو د صحابه کرامو ته پوښتنه کو دا کسو کو سلورمه مرتبه باندې چې دا جنډه د جنگ په لاس کې واخستله چې رب العالمین ستاسو فتح د هغه په واسطه باندې وکړه صحابه کرام ورته وایي دا کس حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې سلورم زل جنډه د جنگ په لاس کې پورته کړه رب العالمین د هغه په مشرۍ کې موږ ته امداد زمونږ وکړه او زمونږ دښمن ته شکست ورکړه اوس خبرې ته وګوره ناس نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې دی ګوري د موتی میدان ګوري د صحابه کرامو غزوه نه موبایل وه نه انټرنیټ وه نه نور اسبابو دا دومره فاصلې قطع وې محبوب د موتی د میدان مجاهدین مشاهده کوي که ته وایي چې زه کیدی شي نظر یې تیز وه دا حالت به یې لیده دنیا یې لیدله خو نه د محبوب نظر تر دنیا مقصور نه و همدې صحابه کرامو ته وایي ای صحابو دغه د شهیدان شول روحونه یې ګورم چې جنت ته ننوتله جنت مشاهده کوي او د هغې روحونه په جنت کې ویني جنت د دنیا نه لیده احوال د جنت صحابو ته بیانول